چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو لسم یا دولسم ادب چې الله يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها. کله چې سړی قضای حاجت ته لاړ شي دنه او جامې ځان نه لري کی نو دا بخپل شرمګا او خپل عورت په خې لاس نه نیسي او استنجا په خې لاس باندې نه کوي، په ګس لاس باندې استنجا کول او کله شرمګا د نیولو ضرورت پیدا شونه په ګس لاس باندې سي په خې لاس به شرمګا لګوته نه وروړي، دا ناروا ده. دا حدیث ابو قتاده رضی الله عنه نه چې د الله رسول علیه الصلاة والسلام فرمایلی اذا شرب احدكم کله سړی وبس کی فلا يتنفس في الاناء، پلوخ کې بدن نه سړی ساه نه اخلي. دا بخپل ځکه بیانو پلوخ کې دن نه ساه غستل په ګیلاس کې په جرمني کې دا طریقه غلطه ده، خلاف سنت ده. او کستا ساجر ته ورخد نو دا لوخه ته جدا کا فابین لوخه ته جدا کا او ساواخلو دوباره بیا په ګیلاس باندې یا په جرمني باندې خله کېده. خودن د میخي پشان او د غوا پشان په لوخي کې دن نساغ استل او پرشار کول په لوخي کې دن نو په یو صاحب اوپر اخکل، دا طریقه خلاف سنت ده. امام بخاری صحیح بخاری کې کتاب الاشربه کې دا حدیث راوړی دی او باب په لګولې د چې سړیو په دوه ساګانو باندې یا په درې ساګانو باندې وبس کی، په دوه ساګانو باندې سکلم جایز دی او په دریو سکل جایز دی. بیا و اذا اتل خلا کله چې سړی لیټرین تراشی فلا يمس ذکره بيمينه، سړی بخپل عورت شرمګا دا په خې لاس نه نسی، ولا يتمسح بيمينه او په خې لاس به سړی استنجا نه کوي. نو دس وچولم په خې لاس ناروا دي، په وبو باندې استنجا کول او خپل عورت انزل او لاس لګولم په خې لاس ناروا دي. او سړی په حمام کې ناشي او خپل عورت لګوتی وروړي نو په خې لاس باندې ګوت ورول دا ناروا دي. خې لاس باندې خبرو نه ساتي. په دې کې خیدم تاسو ته معلومه ده، اهل علم بیان کړه، نووي په ریاض الصالحین کې بیان کړه وګته او دا ډېر متعلقات لیکلي، عام شارحینو بیان کړه. دا هر هغه څه چې هغه د ازاله النجاست د قانون نه چای کی ګندګي لري کولی نو دا سيزونه په ګس لاس باندې سړی کوي. او هر هغه کار چې هغه من باب الاکرامی د عزت والا کاری د شرافت والا کاری، عبادت بکی، سنت بکی، دین بکی، احسان للمخلوق بکی، دسه خبرې چې کله وین دا په خې لاس باندې سړی کوي. وبس کل په خې لاس باندې روټي خوراک په خې لاس باندې چاله پیسې ورکول په خې لاس، اغستل په خې لاس، دغه شان نور کارونه چې کم من باب الاکرام د عزت د باب نه، د شرافت د باب نه، نو دا کارونه بسړه په خې لاس باندې کوي. دا قاعده ده. او کوم هغه کارونه چې هغه د صفائی د باب نه، لکه پوزا صفا کول، دغه شان استنجا کول او د سوچول، دا کارونه چې کوم دا په ګس لاس باندې دي. دا د اسباب کې ان شاء الله دا خبرو وضاحت کو چې پوز سړل کم لاس باندې د مسواک په کم لاس والے کیږي، دا ان شاء الله په او دس په آداب کې د وضاحت ان شاء الله د الله په توفیق کو. لیکن دا قاعده یاد کړه چې کوم څه د نجاست د باب نه او د ګندګۍ د لری کول د باب نه، دا په ګس لاس باندې کې. او کوم څه زونه چې من باب الاکرام د عزت د باب نه، دا په خې لاس باندې کې. دا قاعده د اسلام کې، دا یو متفق اصول دی په اسلام کې، د دې پام مسړه کوي. ډیر مسلمانان تاسو یې چې د دې خبرې باک نه کوي چې خلک په ګس لاس باندې اکثر سکي د سپینګری خلک. موږ د سیمولیان لیدلې، د سیمولیان په دې علاقه کې د سیمولیان چې دا د بوتل چې خلک سکي دا په ګس لاس باندې سخله ته ورواړي چې مولا د سکار کوي او د عامي او ته ناشتي او دا مقتدی او ته ګوري او د دې کلی امام د سکار کوي. نو دینه به مقتدیان څه تربیت حاصل کی؟ په کار لري چې د علماو په ژوندۍ کې د سنت طریقې ډېری ژوندۍ، او علما د دې خبرې ډېر اهتمام کوي، په خبرو کې اهتمام کوي، په سنت باندې په عمل کې اهتمام کوي چې د عالم د خلکو د پاره نمونه یې د سنت په تابعداري کې. او ډېر عوام زمونږ مسلمانان دسې دي چې هغه د خپل پروت چې خوري دا په ګس لاس باندې خوري، یو بل چې پیسې ورکي په ګس لاس باندې ورکي، په ګس لاس باندې اخلي.
صحابه بدري خبر ډیر اهتمام کو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی په ګس لاس باندې خوراک سکا مکوي فإن الشیطان یاکل بشماله ويشرب بشماله شیطان په ګس لاس باندې سکل او خوراک کوي او بم په ګس لاس باندې سکی تاسو د شیطان سره مشابهت مکوي او ظاهر دا چې دا نه د کراهت د پاره نه بلکې دا نه د تحریم د پاره ده ځکه سره د شیطان سره مشابه کیږي په دې خبره کې دیو نورو د دې خبر ډیر لحاظ ساتل پکار دی په وداسه کې او د خیلاس او د ګس لاس ډیر لحاظ ساتل پکار دی داغه چانه روپۍ ماخلې چې کوم سره په ګس لاس ورکی هغه ته دی بل لاس ته واړه بیا به را لراکی عام د دکانداران خلک د پیسو ورکولو والا خلک د ډرایوران کلندران سودا ورکون کې غیستون کې د طالبانو کې دا مرز د کتاب ورکول غیستل قلم ورکول غیستل د ټول معاملات په ګس لاس باندې حالانکه دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نه و دي ته به وړو کې سنت نه وي هر سنت ته به لوی سنت و ځکه دا زمونږ د نبی طریقه ده سفیان دا خبره لیکله چې ګناهونو کې واړه او لوی نشته او بده سویل په دې خبره ته مګوره چې ته ګناه واړه دا او کلوې ده وانظر الى من عصيت دې ته وګوره ته چا نه فرمانی کې نو صغر د ګناهون د چې دا وړه ګناه ده او دا غټه ګناه ده دې ته مګوره د څه وګوره چې دا خبره ده چا ده د الله د نبی صلی الله علیه وسلم ده دا په ګس لاس باندې چې د الله نبی منع کړ دا زمونږ د نبی طریقه ده او په دې خې لاس باندې امر کړ دا زمونږ د نبی طریقه ده نو سړی په دې خپل خدي تم قاریږي زوی ته هم په دې قاریږي نو سې کړ وسې ته هم په دې قاریږي چې په ګس لاس باندې ورکول غستل مکوي زنانو ته بکور کې د امر کې چې چمچای باندې زونه په خې لاس باندې اچوي دا مجمع د خلکو له په خې لاس باندې ورکوي دا غلطي وړو په خې لاس باندې ورکوي وړو ته به په خې لاس باندې خوراک کوي دا بخپل وړو ماشومان ته امر کې صحیح بخاری کې دا حدیث ده عمر بن سلمہ وی ابي سلمہ وی و نبی علیہ السلام بغي کې زناستم ماتو یا بني یکل بيمينك بچا په خې لاس باندې خورا او زه هغه په غي کې ناستم او کل مما یلیک د خپل مخ نه خورا وکل بسم الله وبسم الله باندې خورا اغه کسوی فما زالت تلك طعمتي بعد و دا غیر رسل زما خوراکم په دغه طرز باندې ما چرته به ګس لاس بیا خوراک نه کړي داغه ماشوم د ورونو چې سړی په زنګون باندې کېنول کېږي د سي ماشوم دی چې دا د 2 کالو یا د 3 کالو ماشومي دومره واړه چې نو امد الله رسول بدیو د تربيت ورکاو چې بخیل اس خوراک کوي زمونږ د لسو کالو ماشوم به بکس لاس بخوراک کوي مور بوته نه خاريږي بلار به مت نه خاريږي اول بشي دا واړه دي خیر د ټیک بشي کپلارو تقاریږي نو مور وته چې دا ماشومان متنګوا او که مور وته تقاریږي نو پلار وته دا واړه تنګي متنګوا پرې د چې خوراک کوي دا چې غټ شخ په لخي کیږي نو دا واړه سنت چې زمونږ په کورونو کې روزانه په مال کیږي دا یو سنت په مال کیږي او په یو حدیث باندې ما او تاسو زما او تاسو خزو بچی مخبيګ دو په یو حدیث باندې خیر دی دا واړه بغټ شي خیر دا بډاګان به مو خیر شي هغه بډا چې ګره سپینه شو هغه د ګس لاس او د خې لاس نه خبر نشه چې هم په ګس لاس باندې سکی ډوړې هم په ګس لاس باندې خوري چاله څه شی ورکیم په ګس لاس باندې نو دا د دین اخو به ځواني ترسيږي او علم به زیاتيږي او عقل به در په زیاتيږي چې دا بس سپینه ګره باندې په ګس لاس باندې خوراک کوي او په لار روان دی په ګس لاس باندې خوراک کوي دیو جنرونو اهتمام بالسنه د حدیث او اهتمام کول تعظیم السنه د الله د نبی د خبره قدر کول دا په خور وړو باندې دا خبره به کور کې لاګو کول خپلم د دې خبره التزام کول چې کله ما او تام مشران د دې خبره اهتمام کو زمون واړه هم د دې خبره اهتمام کوي د دعوت د کور دا نه خده چې داغي ماشومان چې دي داغو سلام کلام ناس ولر ټول د خې طرف نه دا معلومیږي چې په دې کور کې خلک دعوت کوي او کم کور کې چې دعوت نه شوي هغه غسو د خینه بډاګانم نه خبرونه غزرانه خبري المهم خبره زمنګ بل طرف ته ځي خدا خبره بیانوم چې د الله نبی با د دې خبره نه منع کوله چې استنجا کې خپل عورت په خې لاس نیول یا استنجا په خې لاس باندې کول دا ناروا ده یو سړی دا غلاس نشته خې لاس کټ د نشته دغه سړی معذور ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها یا خې لاس په لجواله ده نشته دا سړی معذور ده الله نه رانسی ځکه معذور خلک چې کوم دي دا الله نه راټینګي خو ما او تا چې دا عذر والا نه یو من الله راټینګي چې من هر څه په خې لاس باندې کوو هغه سره چې کوم ګند هغه په خې لاس باندې کوو یو ملګری ام خور ام ما ته په خې لاس باندې خورګس لاس باندې مخ دا غس لاس سره لپاره جوړ شوی دی دا قسم استدلالات د قران او حدیث مقابله کې کول
دا قسم شبهه د قران او د حدیث مقابله کې ویل دا سړی سخت ګناګاری ګرونو د ته غټ جرم ویل کېږي چې سړی د قران او د حدیث مقابله کې خپل عقلي خبره وکړي چې داخله لاس دې د پاره د اگست الله سره لپاره جوړ کړی دی درې جواب په ما سره ما ته معلومه لیکن هغه ځای دې مناسب نه دیو جنورو د دې خبرې باندې اهتمام کې زمنګ د نبی طریقه چې بس د دې احترام کول پکار دي تعظیم السنه